کندهار والي د ښار لسګونه شیخو کرام او علما کرامو ته روژه ماتي چمتو او هم یې له دوی څخه په بېلابېلو برخو کې اړینې مشورې واخیستې. کندهار والي محترم حاجي ملا صاحب کندهار ولایتي مقام کې د کندهار ښار د ټولو 15 حوزو د مساجدو له امامانو، شیخو کرامو او علما کرامو سره وکتل چې په دغه لیدنه کې د 215 بدر قلي اردو قمندان الحاج ملا محمد خان دعوت حاجي صاحب، د کندهار امنیه قمندان مولوي سمیع الله حزب الله، د کندهار د استخباراتو رئیس مولوي شیر احمد تواب او یو شمېر نورو مسؤلینو شتون درلود. د یاد لیدنې په پیل کې د راغلو شیخو کرام او علما کرامو له ډلې دریو تنو شیخ عظامو خبرې وکړې. دوی لومړی له کندهار والي څخه مننه وکړه چې د ولایتي ادارې دروازه د علما کرامو او ولس پر مخ خلاصه کړې. د هغوی په خبره اسلامي نظام د الله جل جلاله یو رحمت او نعمت دی چې باید موږ د دې نعمت شکر وباسو. دوی له اسلامي امارت سره د ملاتړ ژمنه تازه او زیاته کړه. دا نظام په ډیرو قربانیو راغلی، نو اوس موږ او ستاسو د ټولو دا ګډ مسؤلیت دی چې د دې نظام د ساتنې او دوام لپاره شپه او ورځ کار وکړو. راغلو شیخو کرام او علما کرامو د برېښنايي تذکرو د مرکزونو د ډیروالي او اسانتیاو برابرولو، د مجاهدینو د چک پاینټونو د لا ښه منظموالي، له ولس سره د ټولو دولتي ادارو د مسؤلینو او کارکوونکو د نیک چلند، د پوهنې بهیر د لا پیاوړتیا، لیرې پرتو سیمو ته د روغتیايي خدماتو د رسیدو، د پوهنتونونو، ښوونځیو او مدرسو ترمنځ د واټن لرې کولو، یووالی او اتفاق ته د لا ډیر کار کولو او نور موضوعاتو اړوند هر اړخیزه نظرونه مشورې له کندهار والي سره شریکې کړې. وروسته کندهار والي محترم حاجي ملا صاحب دوی ټولو ته ښه راغلاست وایه او ویې ویل کله چې اسلامي امارت تر لومړي ځل واکمنېدو وروسته سقوط وکړ، د وخت ادارې د اسلامي امارت ټولو مسؤلینو او مجاهدینو ته ژمنه ورکړې وه چې هیڅ راز ستونزه به نه ورته جوړیږي، ولې په زرګونه مجاهدین په شهادت ورسول او هم یې په زرګونه مجاهدین په زندانونو کې بندیان کړل. خو کله چې اسلامي امارت بیا واک ته ورسېد، اعلی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله داسې کارنامه وکړه چې په تاریخونو کې نه وه سوې، چې هغه د عمومي بخښۍ اعلان و او الحمدلله ټولو مسؤلینو او مجاهدینو هم یاد عمومي بخښۍ ته لبیک ووایه. کندهار والي زیاته کړه دا نظام د علماو او نیکانو خلکو دی، نو د علماو او نیکانو خلکو څخه به تل مشورې اخلي. تر هغه وروسته ټولو په ګډه روژه ماتي وکړ. د هیواد او ولس د ابادۍ او د نظام د پرمختګ او دوام په موخه دعاوې وسوې. راغلو شیخو کرام او علما کرامو ته د کندهار والي له لوري ډالۍ ورکړل سوې او راغلو شیخو کرام او علما کرامو د کندهار والي له دې ځانګړې مېلمستیا مننه وکړه.